الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې په ارتباط مو ځینې مطالب د صفاته دي چې باید ورباندې بحث وشي. که خدای کول له دې بحث نه چې فارغ شو بیا به نوې موضوع انتخابو. په مخکنیو درسونو کې ویلي وو چې روژه یوه مهمه تربیتي دوره ده، لکه د سرتیرو او کماندو د روزنې لپاره چې هغوی له معینې ګڼ شمېر تربیتي دورو نه تېرېږي، له سختو تربیتي دورو، سخت مشقونه او تمرینونه کوي، منډې وهل، هره ورځ سهار وختي څو کیلومتره غرونو کې تګ، لوړو ژورو کې تګ، په سینه او څنګلیو خوځېدل، له دیوالونو اوښتل، له جرونو ټوپ وهل، له لمبو ټوپ وهل، له لمبو تېرېدل، په ځنګله کې شپې ورځې له خوراک څښاک پرته پاته کېدل، باید هلته په ځنګله کې د ځان لپاره د خوراکو د څښاک بندوبست وکړي، حتی خامه غوښه خوړل، ځکه د اور د بلولو نه باید ډډه وکړي. ځنګله کې مخصوصا چې دښمن سیمې ته ورنږدې پاته کېدل، هلته چې څوک ورباندې پوه نه شي. لوږه او تنده ګالل، په ډېر لږ خوراک اکتفا کول، حتی څو ورځې فقط په څو تابلیتونو باندې اکتفا کول، په خړو اوبو او چکړ کې تګ، له خپل دریشي لباس سره او کې پټېدل. دې ټولو صحنو ته چې سړی ګوري داسې ورته معلومېږي چې دا څومره بېهوده کار ده. ولې داسې بېهوده کار کوي؟ ولې د دې تر شا یو لوی هدف دی. غواړي مضبوط، زړور، تکړه، چې په سختو شرایطو کې هم خپل همت ونه بایلي. د داسې سرتیرو د روزلو لپاره دا دورې ضروري دي، باید ورنه تېر شي. د روژې یوه میاشتنۍ دوره همداسې تربیتي دوره ده. تاسو حتما پوهیږئ چې هر دین، هر مذهب، هر مسلک، هر نظام، هر ایدئولوژي، هر مفکوره څو مهم اهداف لري. په واقعي معنا د یو انسان جوړول او له شریفو با هدفو انسانانو نه یو صالح ټولنه جوړول. دا د هر ایدئولوژي او د هر مکتب او د نظام او د عقیدې د هر دین اصلي اهداف دي. یوازې تعلیم کفایت نه کوي، یوازې دعوت کفایت نه کوي، یوازې د کتابونو لوستل کفایت نه کوي. د تعلیم ترڅنګ تزکیې او تربیې ته ضرورت. د همدې لپاره قرآن فرمایي چې پیغمبر لیږو له کتاب، دین حق او حکمت سره، د دې لپاره چې خلکو ته تعلیم وکړي، تربیه یې کړي او تزکیه یې کړي. یعنې تعلیم او تربیه دواړه ضروري دي. تربیه همدغسې عملي کارونو ته ضرورت لري. له عملي کارونو نه پرته د انسان تربیه ممکن نه ده. یوازې په کتاب نشي کېدلی، یوازې په تعلیم او دعوت نشي کېدلی. د اسلام اکثر عبادات تربیتي دي. روژه یو لم دغه ده. لمونځ همداسې یو تربیتي عمل دی. 5 ځله د ورځې ته خوب پرېږدې، راځې جومات ته، د نورو مسلمانانو په څنګ کې ودرېږي، له خدای سره هم خپل تعلق ټینګوي او له خپلو مسلمانو ورونو سره، او بیا د یو منظم ژوند تمرین کوي. یو چا ته ښه اقتدا کوي، د هغه اطاعت کوي، رکوع و سجده د هغه سره یو ځای
دغه په قمانده او تکبیر په دې سره یعنې موږ ته په یو صف کې د اوسېدو روزنه راکول کېږي، په یو اجتماع کې، په یو ټولنه کې، په یو حزب کې. روژه هم دغسې یو تربیتي دوره ده. زکات، حج هم همداسې، نور عبادات هم د همدې په څیر. د یو مجاهد او داعي انسان په روزلو کې هر یو خپل خپل اغیز لري. د دې لپاره چې انسان خپل نفس او حواس مهار کړی شي، لوږه او تنده وګاللی شي او په وړاندې مقاومت وکولی شي. نفسي او شیطاني غوښتنو ته زر تسلیم نه شي، بې همت او سست عنصر نه وي، ځان اداره کړي، اراده یې مضبوطه شي، تقویه شي. د روژې په میاشت کې د همدا د دې تمرین کوي او په دې ترتیب دغه اراده مضبوطه شي، صبر و ثبات و استقامت کې را پیدا شي، د لوږې تندې ګاللو استقامت کې را پیدا شي، او دا چې هغه د حلال او د حرام پولو درناوی وکړي، هغه ته تمکین ولري، ترې تېر نه شي. یو میاشت روژه نه شي، د دې لپاره چې ته له حلال رزق هم ډډه کوي، خپل حواس کنټرولوي، جایز برخو کې هم، جایزو مواردو کې هم. اوبه خوراک درته حلال دی، ولې ته عمدن و قصدن له سهاره تر ماښام پورې د اوبو له څښلو، د خوراک له کولو او له مباشرت دوه ډېر مهم غرایز، ډېر مهم چې د انسان هر څه ورپورې تړلی. د همدې غرایزو لپاره انسان خپل هر څه قرباني کولو ته هم چمتي، عزت ته، دنیا او آخرت ته، وطن ته، ملت ته، استقلال ته، خپلواکي، ازادي ته، د ټولو قرباني کولو ته چمتو وي. د نفس لپاره او د حواس لپاره. نو ګورئ چې څونه خلک د همدې دواړو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هم دین وپلوري، هم وطن وپلوري، هم استقلال او خپلواکي وپلوري، هم خپل عزت وپلوري. دا روژه ده چې موږ ته دا توان راکوي چې دا دواړه اساسي غریزې مهار کړی شو. یو میاشت سړی په حلالو مواردو کې خپل دغه اساسي او بنیادي اغراض، غرایز مهار کړی شي، معنی دا ده چې د یو کال لپاره به ورته کفایت کوي. او که روژه دا کار ونه کړي، معنی دا ده چې ستا روژه نه دی نیولې. آیا پوهېږئ چې د قرآن خلاصه به څه او محوري و اساسي موضوع څه چې تر ټولو زیات قرآن ورباندې ترکیز کوي؟ اصلا ټول قرآن دغه شرح ده. د فاتحې سوره د قرآن خلاصه ده او ټول قرآن د فاتحې د سورې شرح ده، او د فاتحې د سورې محوري و مرکزي آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی چې د قرآن دا ټول مطالب په همدغه یو محور راڅرخي. انسان دغه حد ته ورسېږي چې له خدای پرته بل ته سر ټیټ نه شي او له الله تعالی پرته د بل چا درشل ته لاس توږد نه کړي. تاسو د قرآن تلاوت کوئ او به ګورئ چې ټولو پیغمبرانو دعوت په همدې جملې کې خلاصه کړي. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. نوح علیه السلام خپل قوم ته هم دا خبره وکړه، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، د ټول پیغمبران چې تاسو قرآن کې یادونه شوي، د دوی ټول دعوت او مبارزه یې خلاصه کړې په همدې وټکي کې. د خدای عبادت وکړئ چې له هغه نه پرته بل معبود نه لرئ. یعنې دا چې انسان به د انسان په وړاندې سر نه ټیټوي، له خدای پرته به د بل چا په وړاندې
انحنا نه کوي. همدا انسان ته شرف او عزت ورکوي. د انسان یو سرلوړی شخصیت جوړوي. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. وایه ای اهل کتاب راشئ دغسې یو کلمې ته چې زموږ او ستاسو ترمنځ برابره ده، شریکه ده. الله نعبد الا الله، دا چې له الله تعالی پرته به د بل چا عبادت نه کوو، د بل چا بندګي به نه کوو، بل چا ته به سر نه ټیټوو. ولا نشرک به شیئا، او له هغه سره به هیڅوک هیڅ څه نه شریکوو. په عبادت کې به هم څوک ورسره نه شریکوو او په استعانت کې هم. عبادت به مو فقط یوازې د هغه لپاره وي او استعانت او مرسته هم یوازې له هغه نه. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، او دا چې ځینې زموږ ځینې نور ارباب ونه نیسي. د انسان ذلت هغه مرحله هغه لحظې پیل کېږي چې هغه د خدای په څنګ کې بل رب هم ځان ته غوره کړي، ارباب ځان ته ونیسي. هغه قومونه په ذلت کې ژوند کوي چې د خدای په څنګ کې د بل هم په وړاندې هم سر ټیټوي. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، له الله تعالی پرته به هیڅ بل رب ځان ته نه نیسو. دا زموږ او ستاسو د ټولو ستاسو د کتاب تقاضا هم دا ده، او زموږ د کتاب محوري موضوع هم ده. راسه په دې خبره خپلو منځونو کې توافق وکړو. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. که اعراض وکړ نو ورته وایئ تاسو شاهد اوسئ چې موږ دا حقیقت منلی، له خدای پرته د بل چا په وړاندې سر نه ټیټوو، له هغه سره شریک نه نیسو. انسان ځان ته د رب په توګه نه غوره کړو. شرک ځپلې ټولنې، جهل ځپلې ټولنې په غلامت او اسارت کې ژوند کوي. حاکم یې هم رب وي، چې ژوندی یې رب وي، چې مړ شي د هغه قبر هم لمانځي، د هغه پلار هم لمانځي او د هغه اولاد هم لمانځي. په ژوند کې هم لمانځي چې په قصر کې او چې په قبر کې هلته هم لمانځي. قرآن راغلی چې انسان له دې حالته وژغوري. د داسې ټولنې جوړول چې انسانان یې له الله تعالی پرته بل ته نه د ذلت سر ټیټ کړي او نه د احتیاج لاس اوږد کړي. د هغه چا دنده ده چې پر قرآن د ایمان دعوا او اراده لري. څوک چې په قرآن د ایمان دعوا لري او اراده یې دا چې په قرآن باندې به ایمان لرم او عمل ورباندې کوم. یوازې دغسې انسان کولی شي داسې ټولنه جوړه کړي او د دې ټولنې په لاره کې د مبارزې وړتیا ترلاسه کړي. قرآن فرمایي چې روژه انسان الله تعالی ته نږدې کوي. د همدې روژې د بحث په ارتباط او په همدې ترڅ کې فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. که زما بندگان کله له تا وپوښتي چې زما په باره کې تا وپوښتي، ورته وایي زه نږدې یم، انی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان. د دعا کوونکي دعا هغه مهال چې ما ته دعا وکړي منم، دعا یې اجابت کوم. خدای در نږدې دی، د غاړې تر رګ هم ډېر در نږدې، په پټه او څرګنده در سره دی. یوازې هم خدای در سره ده، دویم درېیم مو خدای ده، درې و څلور وی څلورم او پنځم مو خدای ده. چې چیرې وی خدای در سره ده. دا د قرآن آیتونه ده، زه ترجمه وړاندې کوم. وهو معکم اینما کنتم،
هغه له تاسو سره ده چې چېرته وئ، چېرته محدود شوی نه ده. هر ځای کې چې انسان وي خدای ورسره دی. یو خدای در نږدې دی، په روژې کې تر بل حالت زیات در نږدې دی. دا بحث د همدې په ارتباط راغلی. په لمانځه کې هم داسې وګڼله که چې د خدای په وړاندې تیار ولاړ یې او ستا د زړه غږ هم اوري. دا لمونځ د ځمکې په سر نه کوي، دا ستا د عروج مهال دی، عروج د لوړ تلو مهال دی. دا ستا معراج دی، لکه د پیغمبر علیه السلام معراج دغه لمونځ د هر مؤمن د هر لمونځ کوونکي معراج دی. هغه له خدای سره مخامخ راز و نیاز کوي، نجوا کوي، د هغه د زړه دربا هم اوري او د هغه د زړه دعا هم اوري. مخصوصا په سجده کې تر بل هر حالت انسان خدای ته ورنږدې. او د روژې په حالت کې انسان کې دغسې وړتیاوې را پیدا شي چې د فاصله له خدای سره لنډه شي. او له دوزخ او له هغه کړنو نه په فرسخونو لرې کړي. روایت دی چې څوک چې د جهاد په دوران کې روزه ونیسي، یو ورځ روزه اویا فرسخه د اویا کلونو په واټن لارې لرې کوي له دوزخ. یعنې په دې کې دغسې صفات را پیدا کوي، داسې خصلتونه او عادتونه را پیدا کوي چې له دوزخ نه په دومره واټن لرې کړي. روژه په انسان کې دغه تغییر راولي. دا د روژې اغیز دی چې په تا کې دومره ژور پراخ تغییرات راولي چې له دوزخ نه په فرسخونو لرې شي. نو چې خبره داسې ده خدای در نږدې دی، ستا دعا اوري. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. نو زما دعوت دې ومني او په ما دې ایمان راوړي. په دې توګه به یې رشد په برخه شي، کمال ته رسېدل. د قرآن په ګڼ شمېر آیتونو کې دا مطلب توضیح شوی چې الله تعالی تاسو در نږدې دی. د قریب لفظ کارول شوی. دا لفظ نه چې ستاسو باندې ډېر پوی دی او د پوی له کبله در نږدې دی، نه، درته نږدې دی، درته قریب دی. هغه ستاسو د غاړې تر رګ هم در نږدې دی. په قرآن باندې د ایمان تقاضا دا ده چې د الفاظو په وړاندې به بس آمنا او سلمنا وایي، له خپله ځانه به تعبیرونه او تفسیرونه نه کوو. چې الله تعالی فرمایي زه تاسو ته ستاسو د غاړې تر رګ در نږدې یم، یعنې را نږدې دی. یعنې معنا یې دا نه ده چې هغه له ډېر لرې عرش نه په موږ باندې پوی دی. که الله تعالی غوښتلی چې ووایي په تاسو باندې ډېر پوی دی، دومره چې لکه چې ډېر درته نږدې، همدا الفاظ به راغلي وو. نه، خدای موږ ته زموږ د غاړې تر رګ هم را نږدې دی او چې چیرې وو له موږ سره دی. له یو دوست مې یو وخت اورېدل چې نو آیا په تشناب کې هم ده له موږ سره. یو سلفي ملګری مې ما ورته د دې استثنا به څه توجیه به څنګه کوو، دا به استثنا به څنګه راباسو له دې آیته چې په تشنابونو کې ګویا الله تعالی له موږ سره نږدې نه دی. الله تعالی بنده ته نږدې دی په واقعي معنا، د قرب او د نږدېوالي په معنا. موږ دا جسارت نه کوو چې د قرآن آیاتونه تعویل کو، د خپلې خوښې او د خپل زړه د تعبیر جامه ور واغوندو. کوم الفاظ چې راغلي په همدغه الفاظو ایمان لرو. چې وایي قریب دی، نو معنا یې دا ده چې راته نږدې دی، قریب دی. د انسان او د بنده ترمنځ حجابونه نشته، واټن نشته.
د انسان او د بنده ترمنځ واسطې ته ضرورت نشته. د انسان او د الله تعالی ترمنځ واسطې ته، سپارښتنې ته، وسیلې ته ضرورت نشته. د هغه دړه پیردار نه لري. مخامخ ستا فریاد او غږ او دعا اوري او د منلو ژمنه هم کړې، منم په همدې الفاظو. الله تعالی د دعا د منلو ژمنه کړې. هیڅ دعا نه مستردوي. هره دعا خامخا قبلوي. خامخا یې قبلوي، حتما یې قبلوي. خو یا څه چې تا غوښتې همغه درکوي، یا تر هغه نه غوره شی درکوي، یا یو مصیبت درته لیکل شوی د همدې دعا له کبله الله تعالی هغه مصیبت دفع کوي، او دا هم تر هغه نه تا ته غوره بدله ده، او یا یې آخرت ته درته ذخیره کوي. دعا قبلیږي. یعنې په اصل کې روژه د دې لپاره ده چې موږ له ناروا معاملاتو، د یو بل د مال له خوړلو، د حرام مال له خوړلو ځان ساتنې ته چمتو شو. د استعداد او ظرفیت او وړتیا په موږ کې را پیدا شي چې له حرامو هم ځان وساتو. ته چې له حلالو د خدای لپاره ځان ساتې، نو له حرامو به څنګه ځان ساتې؟ څنګه بیا ته رشوت ورکوې؟ څنګه بیا په د یو بل مال په ناحقه خورې؟ دغه مال غصبول، توکې سره، تقلب سره، درغلیو سره او رشوت سره. اجازه راکوي په همدې ارتباط د تراویح په باره کې هم چې دا متاسفانه د مسلمانانو ترمنځ یو اختلافي مسله ګرځېدلې. تراویح به 20 رکعته کوو که 8 رکعته؟ سنت څه دی؟ د احنافو رایه صحیح ده چې وایي تراویح 20 رکعته دي، او د ګڼ شمېر نورو مذاهبو هم، احناف یوازې نه دي، او که د سلفیانو او غیر مقلدینو رایه. له دې موضوع هم ځینو متاسفانه یو د لانجې او د نزاع یو ستره موضوع جوړه کړې. فرایض ترې پاته، خو په دغسې مسایلو باندې به لګیا یو بل به تکفیروي. اختلاف پرېږدي، تکفیرول. دا هم باید په پام کې چې 20 رکعته تراویح تقریبا د امت په 100 کې 90 هغه چې تراویح کوي، په 100 کې 90 عام دی، معمول دی، او دا 14 پیړۍ همدغسې راغلی. یوازې په دې وروستیو کې داسې یو ټولګی پیدا شوی چې وایي نه 20 رکعته نه دي، 8 رکعته. او ګواکې صحابو هم بدعت کړی ده، عمر رضی الله هم بدعت کړی ده، مذاهبو پلویان هم بدعت کوي، له ځانه دا خبره جوړه کړې ده او 20 رکعته کوي. دغه چې وایي 8 رکعته دي غالبا په 3 روایاتو استناد کوي. یو روایت دا دی چې عبدالرحمن ابن عبد القاری هغه وایي چې زه د عمر رضی الله عنه په وخت کې د روژې په شپو کې یوه شپه له هغه سره مسجد ته لاړم. خلک ډلې ډلې بیل بیل ولاړو، د تراویح په لمانځه ولاړو. یو کس یوازې لمونځ کول، همدا د تراویح لمونځ یوازې کول. بل کس په بل ځای بیل ولاړو او د خلکو یو ډله به هم په هغه پسې اقتدا کړی. عمر رضی الله عنه وویل چې زه وایم چې دا خلک په یوه قاري یو ځای راټول کړم، یو امام پسې اقتدا وکړي او په ګډه لمونځ وکړي، نو دا به ډېر ښه کار وي.
بیا یې په همدې ارتباط کلک عزم وکړ او ټول خلک یې په ابی ابن کعب پسې ودرول. هغه ته ویل چې د تراویح لمونځ ته ورکړه. بیا بله شپه زه یو ځل بیا جومات ته راغلم، ومې لیدل چې ټول خلک په یوه امام پسې ولاړ دي او تراویح لمونځ کوي. کله چې عمر رضی الله عنه دا ټول خلک ولیدل چې په یوه امام پسې اقتدا کړې او هغه مخکنی بې نظم حالت ختم شوی ده، اوس په یو امام پسې ټولو په ګډه اقتدا کړې، نو ویې ویل چې دا ډېر ښه نوی کار یعنې بدعت او ګواکې له همدغه ځای نه بدعت کې ښه او بد شته، نیک بدعت او بد بدعت. او دوی چې د شپې په کومه برخه کې ویده کېږي، هغه چې دا لمونځ نه کوي، ځنډوي، تهجد په وخت کې هغه لمونځ کوي، دا له هغه ډلې له هغه برخې غوره ده چې دلته ولاړ دي او لمونځ کوي. یعنې که څوک نه دی راغلی په دې لمانځه کې برخه نه ده اخیستې، غوښتلی دي چې د شپې په آخري ساعتو کې دا لمونځ وکړي، هغوی تر دوی نه هم غوره دي. یعنې په هغوی هم اعتراض نه ده کړی چې ولې نه ده راغلی، دلته تراویح لمونځ نه ده کړی. دا روایت یوازې یو غیر معروف راوي لري، هم د سند له پلوه کمزوری دی او هم د محتوا له پلوه. سند خو یې دا چې یو راوي لري او هغه هم غیر معروف. دا مو په پام کې هر هغه روایت چې دغسې په یو طبقه کې یو راوي ولري، د دې روایت منل نه یوازې ضروري نه ده او انکار نه ګناه نه ده، بلکې دا د ثواب کار. دا ځکه چې سړی باید محتاط وي، خپل پیغمبر ته دغسې څه منسوب نه کړي چې متیقن نه وي سل په سلو کې چې پیغمبر علیه السلام دا څه کړي او دا یې ویلی دی. یعنې ته جري جسور یې، د پیغمبر په شان کې هم جرأت کوې، له یو چا نه دې اورېدلې یوې خبرې پیغمبر علیه السلام ته منسوب کړې، ته همغه تکراروې. دا خو د خپل پیغمبر په ارتباط جسارت دی، عدم احتیاط دی. نو ځکه د احنافو له نظره د غریب روایات چې همدغسې یو رایي ولري او غیر معتبر وي، په سند کې څه ضعف وي، د هغه نه منل د ثواب کار دی، ګناه کار نه دی، په دې باندې څوک کافر کېږي نه. یوازې متواتر روایت باندې، هغه چې له صحابهو نه تر موږ پورې په تواتر سره راغلی او ګڼ شمېر خلکو روایت کړی، او سړی متیقن وي چې دومره ډېر شمېر خلک په یو غلطې خبرې توافق نشي کولی، ستا یقین هم ده چې دا خبره حتما حقیقت لري. څوک چې له دغسې متواتر روایت انکار کوي، نو دا له کفر سره مترادف ده، دا د پیغمبر له نه منلو سره مترادف ده. چې درته ثابته شي پیغمبر علیه السلام دا ویلې، ځکه ګڼ شمېر راویان هم دا خبره کوي، په تواتر سره تر تا پورې رسېدلی. دا قرآن موږ ځکه وایو چې د الله تعالی له لورې نه په پیغمبر نازل شوی قرآن دی چې په تواتر سره موږ ته رارسېدلی، د صحابهو له دور نه تر دې نن پورې، حتی دا تشکیل یې هم، الفاظ یې هم، ترتیب یې هم په تواتر سره موږ ته راغلی. د همدې لپاره موږ وایو چې دا هماغه قرآن دی چې په پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی. دا روایت چې دوی ورباندې استناد کوي، د سند له پلوه ډېر کمزوری دی او د محتوا له پلوه هم د نه منلو، مګر ممکن دی چې عمر رضی الله عنه به هغه ستر شخصیت، هغه به له خپله ځانه په دین کې یو څه وضع کوي، پیغمبر علیه السلام به یو څه کار نه یې کړی دی به کوي. عمر رضی الله عنه فقط دومره کار کړی چې دا بیل بیل منځونه سره یو ځای کړي، چا 20 رکعته بیل کول په یو ګوشه د جماعت کې، چا 20 رکعته تراویح په یو امام سره په اقتدا کول. پیغمبر علیه السلام دا لمونځ کړی، همدا 20 رکعته تراویح کړي، په یو روایت 1 شپه، په بل روایت 2 شپه،
او عمر رضی الله عنه همدغه د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې عمل کړی، منتها اختلاف یې ختم کړی، توحید کړی دي او دا بیل بیل منځونه یې یو کړي. دا قطعا ونه منئ چې عمر رضی الله عنه بدعت کړی، له ځانه یو څه جوړ کړي. دا دروغ دی، افترا دی. بل روایت دا دی چې له عایشې رضی الله عنها وپوښتل شو په روژه کې د پیغمبر علیه السلام لمونځ څنګه و، عمل یې څنګه و؟ هغې وفرمیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې او بغیر د روژې په میاشتو کې 11 رکعته لمونځ کول. اول 4 رکعته، بیا 4 رکعته او بیا 3 رکعته. دا 3 رکعته وتر. دا روایت د عایشې رضی الله عنها ده، خو په دې باندې استناد ډېر کمزوری او ضعیف استناد ده. دا د تراویح لمونځ نه ده، دا د تهجد لمونځ ده. پوښتنه دا شوې ده چې پیغمبر علیه السلام د شپې لمونځ به څنګه و، قیام اللیل به یې څنګه و، روژې کې به یې قیام اللیل څنګه و. روژه کې خو تراویح ده او بیا قیام اللیل ده، دا دواړه سره بیل دي. تراویح او قیام اللیل بیل ده. قیام اللیل د تهجد لپاره کړی ده. وایي پوښتنه کړې چې پیغمبر علیه السلام قیام اللیل به په روژه کې څنګه و؟ هغې ورته ویل چې په روژه کې به یې همدا 11 رکعاته کول او په غیر د روژې کې. دا د تهجد لمونځ ده، دا د تراویح لمونځ نه ده. 4 رکعاته به یو ځل وکړل، 4 رکعاته به بل ځل وکړل او 3 رکعاته به تراویح وکړل. متاسفانه غیر مقلدین په یوې برخه باندې خو استناد کوي چې 11 رکعاته، خو د همدغه روایت په دا دومې برخې باندې چې پیغمبر علیه السلام به 3 رکعاته وتر کول، دا بیا نه مني، 1 رکعت وتر کوي. له یوې خوا په همدې روایت استناد کوي، له بلې خوا په همدې روایت انکار کوي. دلته عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر علیه السلام به 3 رکعته وتر کول. دوی 3 رکعته وتر نه مني، 1 رکعت. د دوی له نظره وتر 1 رکعت، ځکه چې وایي د وتر معنا یو ده. په دې هم دې ته متوجه نه دي چې شفع او وتر جفت طاق ده. طاق ته وتر وایي، 3 وتر دی. موږ هم چې د وتر په نامه یادو، د عربي ادب مطابق یادو. قرآن خپل والشفع والوتر جفت او طاق قسم. هلته مراد له وتر نه یو نه ده، طاق مراد. په طاق شپې قسم، په جفت شپې قسم، دا شهادت ورکوي، یعنی هره شپه. د دوی درېیم روایت دا دی چې یو څوک دی یعقوب قومي په نامه یادېږي. قومي دی، یعنی د اهل تشیع له جملې نه ده. هغه وایي چې له عیسی ابن جاریه او هغه له جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت کوي چې موږ، یعنی زه او څو نفره، 2-3 نور، یوه شپه 8 رکعت لمونځ او وتر مو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وکړل. بله شپه چې راغله نو موږ بیا په جومات کې راغونډ شو په دې هیله چې پیغمبر علیه السلام به مسجد ته راشي او موږ به لمونځ پسې وکړو، خو هغه نه راغی. سبا یې موږ ته وویل، وویرېدم، یا مې خوښه نه شوه چې وتر در باندې، تراویح در باندې فرض نشي، همدا لمونځ په تاسو باندې فرض نشي. دا روایت هم ډېر زیات غیر معتبر دی، راویان هم او محتوای هم. د عیسی ابن جاریه په اړه محدثین او محققین تقریبا متفق دي چې هغه متروک او ضعیف شخص دی، او همداراز یعقوب قومي قطعا د اعتبار وړ نه ګڼي.
سلفیان خو باید تر ټولو زیات د دوی په دغسې روایت باندې استناد ونه کړي. د هغوی له نظره شیعه په کامله معنا کافر ده، خو دلته د هغه په روایت باندې استناد کوي او ډېر اساسیت لري هغوی مقابل. دا روایت هم نه یوازې سند له مخې ضعیف او غیر معتبر دی، بلکې په متن کې هم کافي رکاکتونه شته. یو یې دا ده چې راوي خپله وایي چې پیغمبر علیه السلام نه پوهېږم، دا یې ویلي چې کریهتو او که خشیتو، نه پوهېږم کومه خبره استعمال کړل، دا دواړه یې راوړې ده. دغسې روایت هم ضعیف ده چې په هغې کې راوي په یقین سره یو خبره نه کوي پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې که هغه، دواړه ګډوډ راوړي سره. او پیغمبر علیه السلام به ولې په دې ارتباط نه اندېښنه ښودله چې که دوی ته تراویح ورکړې نو تراویح په دې باندې فرض کېدلې، مګر د دې امکان شته، د دې ویره شته، د دې اندېښنه شته. دا خپله بې ځایه باور دی. فرض خو هغه څه ته وایي چې الله تعالی یې د کولو حکم کړی او د نه کولو په ارتباط یې ویلی سي مجازات کېږي، دې ته فرض وایي. ډېر داسې موارد شته چې الله تعالی د حکم د امر په صیغه یاد کړي، فرض نه دی، ځکه بیا په څنګ کې نه دی ویلي چې د نه کولو په صورت کې به عذاب ته انتظار کوي. د دې روایتو مقابل کې درې روایتونه راغلي چې دا خبره تکذیبوي، د دوی دا ادعا تکذیبوي. دوه له ابن عباس رضی الله عنهما او یو له جابر ابن عبدالله رضی الله عنه. جابر ډېر لوی شخصیت او ډېر پوه شخصیت، او عبدالله ابن عباس د پیغمبر علیه السلام د تره زوی کسام پیغمبر علیه السلام تر رحلت پورې لا ځوانکی و. د دوی دواړو نه درې روایتونه راغلي. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې میاشتې یوه شپه جومات ته راغی او خلکو ته یې څلور رکعته فرض لمونځ ورکړ، 60 رکعته تراویح او 3 رکعته د وتر لمونځ. دا د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت. له دې روایته معلومیږي چې که هغه بل روایت هم صحیح وګڼو نو جابر رضی الله عنه له څو کسانو سره ناوخته راغلی، پیغمبر علیه السلام په تراویح ولاړ و، دوی یوازې 8 رکعته نیولي دي، هغه سره 8 رکعته کړي دي او بیا یې اخر کې وتر هم ورسره کړي. بیا د دې روایت معنا هم دا ده، تلفیق هم داسې ده چې صحیح ده. هغه روایت که صحیح وګڼو نو هغه راغلی داسې مهال کې چې لږ ځنډېدلی، پیغمبر علیه السلام 12 رکعته تراویح او فرض کړي وو، یوازې 8 رکعته دوی نیولی دي، او یا خو د شپې د تهجد لمانځه کې دا کار کړی. د ده بشپړ روایت دغه دی چې پیغمبر علیه السلام 4 رکعته فرض ورکړي، 60 رکعته تراویح او 3 رکعته وتر. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام به په رمضان المبارک کې 60 رکعته تراویح او 3 وتر کول. دا د امام بخاري د استاد کتاب د ابن ابي شیبه کتاب کې دغه په مصنف کې راغلی، او دا د امام بخاري لپاره د استاد حیثیت لري. او ما ته ویلی شو چې د احادیثو لومړی ستر کتاب هغه جوړ کړی. همداراز ابن عباس رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه السلام به په رمضان کې 60 رکعته او 3 وتر کول.
یعنې د له نظره هم په دې روایت کې هم دا وتر هماغه 3 رکعته دي چې په مخکني روایت کې راغلي. د الحبیر په تلخیص کې دغه یو کتاب ده، په دې کې یو روایت راغلی، ما په دې کې تحقیق نه دی کړی، خو د صحابه له عمل معلومیږي چې دا روایت هم انشاءالله چې صحیح دی. وایي چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته 20 رکعته 2 شپو کې لمونځ ورکړ د تراویح. خو چې درېیمه شپه راورسېدله خلک راغونډ شول، خو هغه راونوتو له خپل کور. بیا یې سبا ته وویل چې زه وویرېدم چې په تاسو باندې فرض نشي، یعنې چې تاسو خپله فرض په ځان باندې فرض ونه ګڼئ او بیا یې طاقت هم ونه لرئ او ترسره هم نه کوئ، له دې نه وویرېدم. یعنې چې دا ستاسو خوښې ته او ظروفو ته پرېښودل سوې ده چې که کولی شئ ډېر شي، او که تکلیف وي په زحمت وي نه مو شو کولی، داسې مه ګڼئ لکه چې ګناه مو کړي او فرض درنه ترک شوی. له دې نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام په خپله 20 رکعته د تراویح لمونځ صحابو ته ورکړی، او د دې روایت له مخې 2 شپې، بیا درېیمه شپه دا کار نه ده کړی. یو بل روایت هم ډېر په د حدیثو په کتابونو کې راغلی چې احتمالاً هدف به یې همدا 20 رکعته د تراویح. د عایشې رضی الله عنها نه روایت دی چې چا چې له مغرب وروسته 20 رکعته لمونځ وکړ، الله تعالی به په جنت کې یو ماړۍ ورته جوړه کړي. ښایي چې له دې نه مراد همدا 20 رکعته تراویح له مغرب نه وروسته، یعنې چې مغرب تېر شوی دی، د مغرب لمونځ یې کړی دی، د ماخوستان په لمانځه کې احتمالاً چې له دې نه مراد همدغه 20 رکعته دی، د تراویح 20 رکعته. یو بله مهمه مسله د سپوږمۍ د مطالعو اختلاف دی. هر روژه کې د دې اختلاف شاهد، لانجې په هره حجره کې، په هر جماعت کې، په هره غونډه کې چې اختر شوی که نه، روژه پیل شوې که نه، پای ته رسېدلی که نه، سپوږمۍ لیدل شوې که نه. په قرآن کې په دې ارتباط څو آیتونه راغلي چې یو یې دا دی، یسألونک عن الاهله، لتا د سپوږمۍ د سترېدو او غوړېدو په ارتباط او د طلوع غروب په ارتباط پوښتنه کېږي، پوښتنه کوي. قل هي مواقیت للناس، ورته دا د خلکو لپاره د وختونو او د حج د تعیین وسیله ده. د همدې له مخې تاسو وخت ټاکلی شئ، تاریخ دا یو تقویم ده چې له مخې وختونه ټاکلی شي او د حج د موسم تعیین کولی شي. یعنې الله تعالی دا په داسې ترتیب جوړ کړی چې ستاسو لپاره یو طبیعي تقویم وي او ډېر دقیق تقویم، چې هیڅ انساني تقویم ورسره سیالي نشي کولی. هر څوک په هره لحظه پوهېدلی شي، نه یوازې په دې پوهېدلی شي چې میاشت شروع سوي پای ته رسېدلې، او که لږ هوښیار یې نه او په دې هم پوهېدلی شي دا به څومره ورځې. حتی دا محاسبه هم له ځانه سره کولی چې 60 کالې په دوبي کې، د دوبي په ابتدا کې روژه ونیوله، 30 کاله وروسته به په همدغه وخت یو ځل بیا په ده باندې روژه راځي. یعنې سړی دا ډېر عمر هم ټاکلی شي. که تا باندې په یو دوبي کې روژه راغلی ده او سخت سفر دې هم درلودو، په اوږده سفر هم روان وي، اوبه هم نه وي، مشکلات دي و، روژه در باندې تعمیل شو، تر پایه دې ونیولې، او سخت ورځ دې تېره کړې، ما باندې همداسې یو حالت راغلی. او 30 کاله وروسته دا کولی شي وټاکي چې دغه وخت چې په ما باندې همدغسې ورځ 30 کاله مخکې راغلی. دا یو تقویم ده
له مخې هر څوک وختونه هم ټاکلی شي او کالونو تعین هم کولی شي، د حج تعین هم کولی شي. او ښېګڼه دا نه ده چې کورونو ته له شا راشئ. پوښتنه کوي د اهیله په ارتباط، او الله تعالی فرمایي چې ښېګڼه دا نه ده چې کورونو ته له شا راشئ، بلکې ښېګڼه دا ده چې څوک ځان وساتي، تقوا وکړي او کورونو ته له دروازو ننوځئ او له الله تعالی وویرېږي چې بریالي شي. ځینې خو داسې فکر کوي چې دلته فقط په همدې موضوع باندې بحث دی چې د مدینې خلکو به چې کله حج او عمرې ته لاړل چې بیرته به راستانه شول، نو باور یې دا و چې اوس دوی پاک سوي دي، له هماغه مخکنۍ دروازې نه باید کور ته داخل نه شي، بیا له شانه دیوال ړنګ کور داخل ته به کور شو، له به دیواله را واوښتو، له هماغه زړې لارې بیرته کور ته نه ننوتو. نو ګواکې په دې آیت کې همدې ته اشاره شوې چې دا د تقوا کار نه دی. تقوا کار دا دی چې له دروازې داخل شي. ولې که سړی لږ دقیق شي، مطلب یې دا دی چې د یوې موضوع په اړه تاسو پوښتنه کړې، په دې باندې د پوهېدو خاصې لارې دي. له دې لارې کېدلی شي ورسېږئ او بیا په مطلب پوه شئ. له خپلې لارې داخل شئ، دې ته د دیوال له شا مه راوړئ. د دې لپاره ډېرو نورو ضروري معلوماتو ته ضرورت دی چې تاسو پوه شئ دا سپوږمۍ څنګه وړئ، څنګه ستره شي، څنګه بشپړه شي، او کله او څنګه له سترګو پټه شي. په دې ټولو باندې پوهېدل ډېر علمي ابتدایي مقدماتي علم او پوهې ته ضرورت ده. نو تاسو صبر وکړئ، مخکې له وخت نه داسې پوښتنې مه کوئ. او په بل ځای د آیت کې هم راځي چې ډېر ځله مخکې له وخت پوښتنه د دې په ځای چې ستونزه حل کړي ستونزې زېږوي. صبر وکړئ چې کله هم وخت راورسېده په هماغه وخت به ستاسو داسې پوښتنو ته ځواب ویلی شي. نو دلته هم مراد ګواکې د دقیقو او محققو مفسرینو د رای مطابق هم دا ده چې اصلا موضوع دلته هم په همدې سوال پورې مربوط ده چې صبر وکړئ، کور ته د دروازو له لارې داخل شي. په دې موضوع د پوهېدلو لپاره باید هغه مقدمات باید طی کړئ، له خپلې لارې یې راشه. اوس تاسو په دې باندې نشئ پوهېدی چې دا څنګه واقع کېږي. ډېر لا تر ننه پورې هم نه پوهېږي چې دا سپوږمۍ څنګه ستره یې وړه شي او بیا له سترګو پټه شي. خلکو به له پیغمبر علیه السلام نه راز پوښتنې کولې، په روایت کې هم راغلي. اته یو څوک به راغلی ورته چې زما پلار څوک ده، او دې ته ورته ګڼ شمېر مسایل به پوښتل. په دې کې دې مطلب ته اشاره شوې ده چې ځینې خلک اساسي اصولي مهم ستر مسایل هېر کړي، په ډېرو جزئي فرعي شکلي مسایلو پورې وشنلي او فکر کوي چې د سعادت او د فلاح او جنت د رسېدو او د الله تعالی د رضا ترلاسه کول په همدې پورې مربوط. لوی ستر مسایل ورنه هېر شي. یو مثال قرآن عظیم شان وایي چې وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بني اسرائیلو در یاد کې هغه وخت چې له تاسو نه مو دا ژمنه واخیستله چې یو د بل وینې به نه تویوئ، یو بل به له خپل کور کلي وطن نه شړئ. اقرار هم وکړ، ژمنه مو وکړه، تعهد هم وکړه او شاهد یې وي د لسانه. ثم انتم هؤلاء، خو اوس تاسو هغه یې چې یو بل وژنئ. تقتلون انفسکم ده، خو مراد یو د بل وژل دی. وتخرجون فریقا منکم من دیارهم، او یوه فرقه خپله، یوه ډله خپله له خپل دیار و کور کلي باسئ. لکه څنګه چې دا تخرجون فریقا منکم نه مراد یو د بل ایستل دي، مخکني برخه کې عام د یو بل وژل مراد نه د خپل ځان وژل. دلته انتحار مراد نه ده، ځان وژنه مراد نه ده، بلکې یو د بل وژل مراد. ټول یو خلک یاستئ، یو بل مه وژنئ، یو بل خپل کلي کور وطن مه شړئ. خدا دې تاسو بیا همداسې کوئ، تعهد مو هم کړی دی. او تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان،
په ګناه او تیري کې د هغوی خلاف د بل مرسته کوئ، د تیري کوونکي مرسته او ملاتړ کوئ. خو که همدا خپل مو د اسیر په توګه تاسو ته راشي نو بیا یې فدیه ورکوئ. په خپله مو شړلی، د دشمن لاس ته پرېوتی، وژلو مو ستاسو له ویرې تښتېدلی، خو اوس چې د دشمن لاس ته پرېوتی هغه غواړي له تاسو نه فدیه واخلي او د فدیې مقابل کې آزاد کړي، نو د هغو په بدله دا فدیه ترې اخلي، د فدیې مقابل کې د هغه د آزادولو هڅه کوئ. دې ته د ثواب د کار په سترګه ګورئ او ځکه یې کوئ، او هغه بل ته د ګناه په سترګه نه ګورئ چې وژنئ او له خپل کور یې شړئ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا د کتاب په یوې برخې باندې ایمان راوړئ، عمل کوئ. دلته له ایمان راوړلو نه مراد ایمان او باور کول او دغه مطابق عمل کول هم دی، او هر ځای کې ایمان هم دغه ایمان او عمل صالح سره تړلی دی. ایمان د عمل مقدمه ده. آیا د کتاب په یوې برخې باندې ایمان راوړئ، عمل کوئ، او په بلې برخې کافران کیږي، نو د هغو جزا چې همداسې کوي ستاسو د دې پرته بل څه نه ده چې دنیا کې به له سپکاوي و ذلت و رسوایي و خزي سره به مخامخ کیږي، او د قیامت په ورځ به شدید عذاب پلوري. ومدظله بغافل عما تعملون. احناف په دې عقیده دي چې اختلاف د مطالعو اعتبار نه لري، یعنی که په ټوله نړۍ کې یو د اعتماد وړ شخصیت شهادت او ګواهي ورکړي چې ما سپوږمۍ ولیده، همدا کفایت کوي. د روژې د پیل لپاره همدا کفایت کوي. لږ د احنافو رایه د روژې د پای په ارتباط لږ محتاطانه ده، ویلي چې هلته بیا یو کافي نه ده. څه خاص دلیل هم نه لري، خو د احتیاط لپاره هم دا خبره کړې. پیل کې د یو شهادت کافي ده، اما په پای کې باید لږ احتیاط وشي. سپوږمۍ په 29 ورځو 12 ساعتونو 44 دقیقې او 2 ثانیو شاوخوا کې د خپل مدار بشپړ کوي. په دې کې شاوخوا 29 ورځې څه کم لیدل کېږي د دنیا په یو ګوټ کې. څه وخت د سترګو نه کاملا پټه یې هېڅ ځای کې نه لیدل کېږي. دا تصویر چې تاسو وګورئ دلته د څرګندېدا دا پورته چې تاسو وګورئ څرګندېدا یې ده او دا لاندې پټېدا. دلته دې ځای ته سره ورسېږي دغه دایره، د دایرې دا برخه له دې ځای نه له دې ځای تر دې ځای پورې هغه پټه هیڅ ځای کې په سترګو نه لیدل کېږي. له دې ځای نه وروسته دغه څرګنده شي او نوې میاشت له همدې ځای نه پټ. دې حالت ته محاق وایي چې سپوږمۍ په بشپړه توګه په ټوله نړۍ کې له سترګو پټوي. دغه حالت ته محاق وایي چې کله هم سپوږمۍ له محاقه ووځي او د نړۍ په کوم ګوټ کې ولیدلی شي، نو معنا یې دا ده چې د روژې میاشت رمضان پیل شوی او روزه په موږ باندې فرض ده. د یو کس لیدا هم د احنافو په مذهب کې کافي ده. دا د سپوږمۍ د محاق حالت او د لوړېدا او دا د محاق حالت پټه ده له سترګو نه ګورئ، او دا چې وړی تقریبا 9مه ورځ، دلته 14مه ورځ ده. دلته محاق او راځي 15 ورځو کې دلته چې په بشپړه توګه ټوله سپوږمۍ لیدل کېږي، او بیا ورته بیا ورو ورو وړېږي او چې دلته راسي بیا له سترګو پټه شي.
دا د یوې میاشتې د سپوږمۍ دوره ده د ځمکې شاوخوا کې او موږ یوه برخه د دې هره ورځ په سترګو ګورو، هره شپه، هر ماښام. د ورځې همي خو د رڼا له کبله نه لیدل کېږي. قرآن هم وایي فمن شهد منکم الشهر فلیصم. د قرآن آیت داسې ده، څوک چې د میاشتې ته حاضر شو، میاشت یو سپوږمۍ ده، یوه میاشت ده، څوک چې د میاشتې ته حاضر شو، دا میاشتې وموندله فلیصم، نو همدا میاشت روزه ونیسي. داسې نه دي ویل سوي چې فمن شهد القمر فمن رأى القمر، چا چې سپوږمۍ ولیدله، چا چې په خپلو سترګو ولیدله نو روزه دې شه. داسې نه دي ویلي. چا چې دا میاشت وموندله، د میاشت کې داخل شو، پوه شو چې د روژې میاشت پیل شوې ده او دی داخل شوی دی، نو په هغه باندې روژه نیول فرض ده. د میاشتو لپاره دوه معروف تقویمونه دي، یو یې د لمر په محور د ځمکې په حرکت پورې ارتباط لري، بل یې د ځمکې په محور د سپوږمۍ په حرکت پورې. یوه ته قمري تقویم وایي او بل ته هم شمسي. زموږ دوه تقویمونه دلته معروف دي مسلمانانو کې. یو شمسي هجري شمسي دی چې د لمر له مخې نه کالونه ټاکل کېږي، د پیغمبر علیه السلام له هجرت نه پیل شوی تر ننه. او یو هم هجري قمري دی، سپوږمۍ ته په پام سره. د سپوږمۍ د حرکت دومره منظم دی چې انسان کولی شي ورځو، ساعاتو، دقیقه خو پرېږدي، هغه ثانیه یې تثبیت کړي چې سپوږمۍ په دغه ورځ، په دغه ساعت، په دې دقیقه او په دې ثانیه له محاقه وځي او بیا به دا دوره بشپړه کوي او په دغه ورځ، د هفتې په دې ورځ، په دې ساعت، په دې دقیقه او په دې ثانیه بېرته له سترګو پټېږي. همدومره دقیق محاسبه کېدلی شي. دا اوس کېږي لکه څنګه چې دا ستاسو ساعت درته ښیي چې ماښام کله دی، ماخوستن کله کېږي، سهار کله کېږي، لمر کله راخیږي، کله غروب کوي، کله زوال کوي لمر. تاسو دا ساعت ښیي. الفجر و الحرمین ساعتونه دي، ډېر دقیق ترسره د کلونو کلونو هغه درته کوي، دقیقه محاسبه د مخې ته ږدي. لکه څنګه چې موږ په دې ساعت باندې باور کولی شو، کمپیوټر باندې هم همدغسې باور کولی شو. لکه چې په خپلو سترګو باندې باور کولی شو، نو په خپل کمپیوټر هم باور کولی شو. دا کمپیوټر هم د انسان ساخت دی. او موږ ته قرآن دومره ویلي چې د ماښام کله چې دا سهار له لوري، کله چې دا سپینه ګاره له تورې ګارې څرګنده شوله، یعنې شپه راپورته شوله او د ورځې دا رڼا پرده لږ بره لاړله او د دې دواړو ترمنځ یو خط څرګند شو. کله چې دا خط څرګند شو نو معنا دا ده چې ماښام شو. او کله چې بیا د سهار له لوري دا خط څرګند شو، لاندې رڼا پورته تیاره، معنا دا ده چې سهار پیل شوی. مسلمانانو د لومړي ځل لپاره ساعت جوړ کړ. په سمرقند کې دغه تیار هغه زوړ تعمیر تر اوسه پورې پاته ده. د هماغه ساعت چې د لمر رڼا لګېدله او له هغه نه بې ساعت هغه کوه. زه په دې کمپیوټر کې اوس داسې یو سافټویر دی، علمي اصطلاح په اساس داسې یو پروګرام لرم چې هغه ما ته ښیي چې دا اوس سپوږمۍ چیرې ده او څومره ده. ښه ده چې دا م وګورو. دا اوس دغه وړکه ګوري، دا زما د نه پېژنم درته معلومېږي، دا زما د ماوس اشاره دلته ورلګېدلو باندې معلومېږي. ګورئ دا سپوږمۍ ده او اندازه یې دومره ده. دلته دا خط ګورئ، دلته سپوږمۍ
معلومیږي؟ د سپوږمۍ اندازه نن دومره ده او موقعیت یې په ورځ کې دلته ده، په ورځ کې دلته. دا که زه اوس یو ورځ مخکې لاړ شم تر څو معلومه شي چې کومه ورځ به دا سپوږمۍ له نظره ورکېږي، زه دا دقیقې هم کولی شم شاته کم دقیقه، یوه دقیقه، 15 دقیقې، 15 دقیقې، یو ساعت، یوه ورځ. زه به یو ورځ مخکې کومه چې چېرته ځي څومره کېږي. دا ورځ سپوږمۍ ډېره وړه شوه یو ورځ وروسته، سبا دغه ساعت به سپوږمۍ دومره وي او په دغه موقعیت کې به وي، دغه ساعت په دغه دقیقه به سپوږمۍ دومره وي او موقعیت به هم د ځمکې دلته وي. دقیق یې تاسو ښودلی کولی شئ دا کوم ځای کې به وي سپوږمۍ، د اسمان په کوم ځای کې به وي. او که یو ورځ بل هم لاړ شم ګوره دا به دونه کې ډېر کم معلومېږي. هلته معلومېږي په هغه کې یو سپینه د ویښته په اندازه به. دا اوس که زه یوه دقیقه نور یا یو ساعت نور شاته راسم معلومېږي چې کله غایب کېږي او دا بیا به پټه یې بیخي او بله ورځ به سلو دلته معلومه شي دغه ده، یو وړوکی هغه اشاره ده. معلومېږي که نه؟ دې خواته یو سپین ویښته په اندازه یو هغه ده، معنا دا چې دلته را څرګنده شوې. یعنې د دې له مخې نه په دقیقه توګه سړی دا ټاکلی شي چې سپوږمۍ کله څرګندېږي، کله خپل مدار بشپړ کوي او کله له نظره پټېږي او محاق کې وخت کوي. په دې کاملا توافق کېدلی شي، په دې باندې کاملا عمل کېدلی شي. مسلمانان به د ټولو لانجو خلاصي. دا لانجه اصلا سیاسي ده، مذهبي نه ده، علمي نه ده، سیاسي لانجه ده. ایران د عرب سعودي سره اختلاف لري، حتما باید روژه له هغو نه یو ورځ وروسته کړي. هلته به 2 میلیونه حاجیان را جمع شوي عرفات کې، 2 میلیونه حاجیان شهادت ورکوي چې نن عرفه ده. او دلته په پاکستان کې چې بریلویان دي نه یې مني او له سلفیانو سره وهابیانو سره اختلاف لري، یو ورځ وروسته کوي. په پېښور کې خلک سپوږمۍ وګوري، په مردان کې په سترګو ولیدل شي، خو په کراچۍ کې لا دوی د میکروسکوپ خواته ولاړې، تلسکوپ خواته شاته ولاړې او عمدن و قصدن به دا یو ورځ ځنډوي. دا سیاسي اختلاف دی، مذهبي نه دی، هیڅ مذهبي دلیل ورته نه لري، علمي اختلاف نه دی، کاملا غیر علمي موقف ده، جاهلانه موقف ده. واقعیت دا ده. متاسفانه زموږ ډېر دیني او مذهبي مسایل همداسې دي چې د اختلاف وسیله ګرځېدله ده، د جهل له کبله او د تعصب له کبله. په همدې اکتفا کوو. سبحانک اللهم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.